لاس پورته کړئ دعا به وکړو. خدای دې ښه ورسره وکړي. د ټول دغه لاره ده بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو دعا به وکړو. موږ ځو د خدای په امان. هلکه تاسې اوس پښتانه یاست، مسلمانان یاست، سره کم خلک یاست، یو دوستو تربور لري که نه لري؟ د یو بل چا پاتې ته ورغلي یاست په ژوند که نه یاست ورغلي؟ ویل خیر کې چې شوه سوه نه دې یو اوبه معلومېږي دلته تا ته دا پښتانه راځي، دا خلک ستا تسلیت ته راځي، نه دې د اوبو درک سته، نه دې یو چای معلومېږي. او زه خبر سم چې د غرمې دپاره دې مې هېڅ انتظام نه دی برابر کړی. هغه خو پرېږده په دروازه کې د استقبال لپاره سړی نسته. سره کم خلک یاست. زه به دغه ځغاستو سره اخته وم، د کفن و د تابوت سره آماده کړو، دا شي قبر ته ورسو، خو هېڅوک نه وه راسره. په دغه سره اخته وم نو په دا خاطر دغه راسه یېر ولاکه مې ورته پام و. څنګه دې ولاکه ورته پام و؟ سبا به دا خلک پیغور راکوي ماته چې ستا د اکا زوی پر پاتیا باندې یو خوارې اوبه نه وې پرتې، د غرمې دپاره یو پسه دوه نه وه حلال کړي، د استقبال لپاره خلک نه وه ولاړ. دغه رقم سړی کوي. اخر ته به په ځان نه شرمېږه. زه خو شرمېږم، موږ خو دلته یو حیثیت لرو په دا کلي کې. دا محله خو موږ ته بره سترګې را اړوي. یو څه باید ګرده باید یو څه فکر وکړي خلک هم چې دا هغه صلاح الدین ورور دا واده نه دی، خو د مړي کار دی. نو وایم د مړي کار دی، خو وایي مړی ژوندی دی چا سره کوو؟ مړی ژوندی او غم و ښادي، دا غم و ښادي سره تړلي، دا مړی ژوندی یو رقم. نو اوس وایم ته به په ځان نه شرمېږه، زه شرمېږم، د پلار د نیکه خلک یو، لنګوټه دې پر مځکه را وغورځول. خو ما دا دپاره دا کوټه خلاصه کړله چې راسي یو څوک یو دعا وکړي، نو دعا دلته راسي تا سره یو چای خو باید پرتي. په ژوند یې داسې پاتې لیدلی چې چای نه وي پرتې، په ژوند یو پاتې ته ورغلی چې د غرمې ډوډۍ نه وي پکښې، اوبه نه وي پرتې. شرمول کوئ مازې. ما درته وویل چې دغه په دغه ځغاستو سره اخته وم، په دغه کشف کښې وتلی وم، افغاني د خدای ولاکه را پته سوې ده. بلې خوا ورته یوازې ومه، دا یوه دا دغه د اکا زامن دي، دا یو نه دی راغلی ما ته چې زه کوم کومک و پر موږ یې راواړوئ، پر موږ یې تاوان که د اکا زامن نه دي راغلي. تا ته باید د اکا زامن ګوله په خوله کې درکړي. یوه د هغه غواړې ګوله دې په خوله کې نه راکوي. زما څه خو نسته، ما درته ویل چې افغاني ولاکه لرم، افغاني ډېره ده که لږ، خو دغه د یو همتوس د اکا زامن یاست، په هغه مشر یې ته دغه یوه ځواني ته راسره وکړه، په پور یې راکړه. چیش په پور درکړمه؟ پیسې راکړه. ته د پاتې پیسې نه لرې چې درلودلې ما دلته تا ته داسې خوله کږه نیوله باره. پاتې پیسې په پور راکړه. زما ولاکه داسې پیسې پر انبار پیدا کړي دي. ولاړمه. خدای په امان. ورځه الله دې مل شه. الله دې بیا په ژوند هم راوله. بشپړ سالم یو کومک نه راسره وکړي. زه پر دغه حال زموږ مجمع و مناسبات غواړي. دا مړی دی، واده و جشن خو نه دی چې زه مجمع و شا سره تیار کړم. په هغه وخت به تیار کړم چې زه یو څه په جیب کې ولرم.